رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې ابلیس جهنم تلاړ شي جهنم کې به 1,00,000 کاله تیر کی 1,00,000 کاله 1,00,000 کاله با د بچی جوړ کې اے رب معاف میکا الله به د جهنم نه روباسي ورته وايي معافي غواړي وی غواړم آدم علیه السلام به ورته د جنت نه روباسي ورته وایي چې اوس ورته سجده وکړه اوس خو د 1,00,000 کاله په جهنم کې تیر کړو دی وایي اے رب ستا هر حکم ته تابعدار یم خو دې ته نه یم تیار قبر دومره خراب شی دی ګوره ابلیس د کوم ځای نه را روان کړی او کوم ځای ته به رسېږي خو تر څو پورې چې قبر مریضي پکې وي د جهنم نه به روباسي لیکن بیا هم توبه قبوله بیا هم توبه نه قبلي زمونږ او ستاسو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر منقبتونه دي او ډېر خصوصیتونه دي چې د حضرت نوح علیه السلام زمانه وه نو شیطان راغی دیم دې کشتۍ ته خطو نوح علیه السلام ورته وفرمیل ابلیسه ته دې کشتۍ کې څه شی کوې ورته ویلي کشتۍ ته ځکه راغلی یم نن د خدای مهرباني تا سره ډېره ده الله ټول کافران هلاکوي خو لیکن ته د الله پیغمبر تا ته هېڅ نه وایي یو کار خو وکړه که نه ته خپل رب ته ووایه چې زما توبه قبوله کړي پیغمبران علیهم السلام ډېر مهربانه اولیاء بزرگان ډېر مهربانه هېڅ ورته ونه وی صحیح ده نوح علیه السلام دعا کوي نوح لقب دی ښه خپل نوم یې عبدالجبار یا عبدالغفار دی اصل کې نوح جړا ته وایي د دومره ژړلې دي چې نوم یې ژړا ګرځېدلی دی نور خپل نوم عبدالغفار دی یا عبدالجبار دی بیا درته انشاءالله یو جمعه تاریخ وایم نوح علیه السلام دعا کوي ای ربه ابلیس راغلی دی ستا دربار کې توبه غواړي نو توبه قبوله که ستا مخلوق دی الله ورته وفرمیل ای زما پیغمبره توبه قبلومه خو زما شرط زور دی دی مې د دربار نه ولې لرې کو دته ما ووي آدم علیه السلام ته سجده وکړه د آدم علیه السلام ته سجده نه ده کړې ما د خپل دربار نه وشړ دته ووایه د آدم علیه السلام قبر ته دې لاړ شي او قبر ته دې سجده وکړي اوس زه توبه قبلو اوس بل ته سر ټیټول دا هله کېږي چې قبر نه نوح علیه السلام ورته وفرمیل وی ابلیسه مبارک دې شه الله دې توبه قبلوي د آدم علیه السلام قبر ته به لاړ شي او سجده به وکړي ورته وی نه په ژوند مې ورته سجده نه ده کړې نو په مرګ یې ورته څنګه وکړه وره قبر دومره خراب شی دا قبر ته یې نه جدا کېده بیا پاتې شو موسی علیه السلام زمانه کې داسې چلو موسی علیه السلام یو ځل ملګری ورسره په سفر وتل یو ځای کې چینه والته اودس وکړه بیا یې لمونځ کاوه یو سړی په آس باندې سو او راغی دې چینه باندې اودس وکړه اوبه یې وچیکلې نور روان شو د جب نه یو همیانۍ وغورځېده او روپۍ پکې چې هغه لاړه د دې اولیاو د بزرګانو د انبیاو زمونږ او ستاسو غوندې نظر نه وي هغوی هر شي په سوچ کوي دې کائناتو کې چې څه کېږي دا د الله په اذن او د الله تعالی په اراده مونږ او تاسو تاسې نظاره ښکاري هغوی پکې صحیح سوچ کوي موسی علیه السلام ورته کته سړي نه په روپۍ وګرځېدې دا به الله چا ته ورکوي دې کې یو شپونکی راغی او رمه ورسره ده دې رمه ته اوبه ورکوي چې یې کته همیانۍ پرته ده بس راپورته کړه او جب کې واچوه او پسونه میږو ته یې اوبه ورکړې بس لاړ یو سپین ږیری سړی راغی هغه اوبه وچیکلې ډېر ستړی و همالته چینې سره یې سر کېښو ویده شو هغه اس والا ته په لاره کې روپۍ یادې شو ژبې چې وکتل روپۍ ورسره ډل رامنډه یې کړه چې دا روپۍ خو ما نه هلته غورځېدلې دي بل ځای کې نه یم کوز شوی اشرانو روپۍ همیانۍ خو نه وه دا سړی لیده و دا سپین ږیری هغه یې راویښ کړه کاکا ما نه همیانۍ غورځېدلې وه هغه راکاږه وي ما نه ده لیدلې تا خو ده نه وه لیدلې ورته وی بل څوک نه دي راغلي خلاصېدی نه شي دا خو د ډېر روپۍ وې هغه وی نشته راسره او ده ترې غوښته دا سوالات ټوله روبیسته او ډېر غوسه شو سپین ږیري نه سر قلم کړ نور په اس سور شو ولاړه موسی علیه السلام سوال وکړه یا الله کیف العدل نو دا عدل څنګه دی ستا روپۍ خو هغه شپونکي وې وړې او سر دې د سپین ږیري نه پې قدم کو او ته وې زه عادل یم الله ورته وفرمیل کلیمه ما عدل کړی دې کې اگر که د دې په حقیقت ته نه پوهېږي څنګه دې وې عدل وکړم وې د دې شپونکي د پلار د اس والا په پلار قرضه وه
او دومره قرضه وه چې څومره دې همیانۍ کوي. دا اصله دا پلار ما بخلی خو د قرضې په وجه باندې جنت ته نه شو تللی، ځکه د بندګانو حق زه نه معاف کوم. اراده مې وکړه چې د اصله دا پلار دی جنت ته لاړ شي او قرضې نه دې خلاص شي. نو د زوی نه مې روپۍ راواغستې او د شپونکي ته مې ورکړې، ځکه چې میراث د پلار خو بچي ته. نو د اصله د پلار قرضه خلاصه شوه. نو دا مې صحیح کار وکړو که نه؟ دا خو دې صحیح وکړه. اوس سپین ږیری څنګه مړ شو؟ وی دې سپین ږیري د اصله پلار وجلی و، قتل کړی و. خو اصله ته معلومات نه و چې زما د پلار قاتل څوک دی. ما وی چې د پلار قرضه یې ادا کړه، اوس په کار دا دی چې د پلار قصاص هم واري. نو دی د پلار قصاص واغسته. نو اوس مې عدل وکړه که نه؟ ویا الله یقینا عدل دې وکړه. نو عدل په حقیقت خو څوک نه پوهېږي، څوک چې عدل کوي یوازې هغه پوهېږي. یو کات قریش راجمع شو، ورته وی ته ځان ته پیغمبر وایې، ستا نه مخکې پیغمبران تیر شوي دي او ته راته قیسې کوې. تا موږ ته ونه وې چې موسی علیه السلام د الله پیغمبر و، یو امسا ورسره وه، د شپې به یې رڼا کوله، رڼا باندې به ګرځېدو او په دریاب یې پې ووهه 12 لارې وکړې او تا ووی چې عیسی علیه السلام به مړي ژوندي کول. نو تم معجزه راوړه که نه؟ تم یو معجزه موږ ته راوړه، څنګه پیغمبر؟ رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل وی زه تاسو ته کومه معجزه راوړم؟ وی دا د صفا غر دا د سرو زرو کا، د هغوی هم روپۍ ډېرې خوښې. وی دا د صفا غر دا د سرو زرو کا. رسول الله مبارک سوال وکړ یا الله دا د صفا غر دا د سرو زرو کا. جبریل علیه السلام راغی ورته وی محبوبه الله فرمایي زما یو قانون دی، زه چې کله فرمایشي معجزه یو قوم ته ورکم او دوی که خبره ومنله خو ډېره ښه ده، خو که وی نه منله نو زه د فرمایشي معجزې ورکولو نه بعد بیا ورته مهلت نه ورکومه، بې هلاکومه. ګوره فرعونیان مې هلاکه کړو، موسی علیه السلام ته معجزه مې ورکړه خو فرعون پاتې نه شو. صالح علیه السلام ته مې معجزه ورکړه د اوښې، خو د هغې نه وروسته پاتې نه شو. نو تاسو ته به د صفا دا غر د سرو زرو کم، خو پیغمبره که چېرته د دې صفا د غر د سرو زرو کولو نه بعدم دې اهل مکه و په تا ایمان رانه وړه، بې پرېږدم نه ګوره، نو ستا خوښه ده داسې کار وکړم او که نه د دوی سوال نه قبلوم او پرېږدم. کیدای شي الله د دوی په کیدای شي د دوی په نسل کې څوک پیدا شي او مؤمنان شي. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایل جبریل علیه السلام دا دویمه خبره مې خوښه ده، دا خلک خو ایمان نه راوړي، دا سوال خو یې دې لپاره نه دی چې مؤمنان شي، دا سوال خو یې د عناد دی او لانجې کوي. نو داسې نه ده، کیدای شي الله دوی ته توفیق د توبې ورکړي او یا د دوی بچیانو ته. نو دقسې سوالونه به د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نه کول. الله آخره کې فرمایي د دوی زړونه او د دوی سترګې به موږ وګرځو داسې طریقه باندې لکه اول کنه تم چې دوی پې یقین او تصدیق نه دی کړی او دوی به پرېږدو په خپلو سرکشیو کې متحیره. معنا دا د تبلیغ کوه او خپل دین خلکو ته بیانوه، دوی به خپل کار کوي، د دوی خبرو ته مه ګوره، ځکه چې د دوی دا انکار د عناد و، دا انکار د دې نه و چې دوی ته حق نه و معلوم، حق ورته ښه معلوم و. څوک چې د حق طالب وي هغه ته چې مسله وکړي هغه وایي ښه، او څوک چې حق طالب نه وي نو هغه پکې چون او چرا کوي، یاره که داسې وشي او که داسې وشي او که داسې وشي. بچې تا ته د الله حکم راغی بس ختم، د پیغمبر حکم درته راغی ختم، بیا پکې چون او چرا مه کوه. او یو انصارو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سره بیعت وکړه، قرآن کریم آیت نازل شو ان الذین یبایعونک انما یبایعون الله. دا کم صحابه چې تا سره بیعت کوي دا الله سره کوي. نو رسول الله مبارک سره بیعت دا د الله سره دی، نبی علیہ السلام اطاعت دا د الله اطاعت دی، او نبی علیہ السلام ته کنځلې کول دا الله ته کنځلې کول دي. یا مخکې اوله سپاره کې موي یخادعون الله، دوی الله سره دوکه کوي، الله سره خو دوکه نه کوله، د الله پیغمبر سره کوله، خو پیغمبر سره دوکه داسې ده لکه الله سره چې دوکه. نو د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم تعظیم
دا د الله تعظیم دی، دا قدر کول دا د الله قدر دی. هغه تسپک کتل العیاذ بالله، دا الله تسپک کتل دی. دویم نمبر مسله دا ده چې څوک کافر ته یا بوتانو ته قرضا کوي، په دې کې ثواب شته که نه؟ نو نه، دې کې ثواب نشته. یو سړی وایي الله دې کافران هلاکه کي، ثواب پکې شته که نه؟ نه، ثواب پکې نشته. ګناه هم پکې نشته خو ثواب هم نشته. یا بوتانو ته قرضا کوي یا شیطان علیه اللعنت وایي، دې کې ثوابونه نشته. ثواب خو په نیکۍ کې دی. الله موږ ته نه دي ویلي چې کافرانو ته قرضا وکړئ، دی راته نه دي ویلي چې شیطان باندې لعنت ووایئ، دا حکم نه دی راغلی. یا کافرانو ته قرضا وکړئ، دا نه دی راغلی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ټول عمر کې یو کرت کافر ته خیرا کړی ده. چې کله په حرم شریف کې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم باندې لري واچول او هغه مونځ کو، ډېر خفه یې کړ رسول الله مبارک. نو بیا لاس پورته کړه او د یو کافر نوم یې واغست او هغه دعا الله قبوله کړه. د بدر په غزا کې هغه ټول کافران مردار شو. خو د دې نه غیر رسول الله مبارک قرضا نه ده کړې. بیکاره خبرې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته کړې دي، خو حضور هېڅ نه دی ویلي. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په اعتبار د نیکونو سره نسب سره دا د علم یو نیکۍ د علم او د تجربې خزانه وه. دا داسې دومره نیکونو بچی چې پیدا کېږي نو ته ووایه چې هغه څومره هوښیار دي. خو د دې سره باوجود رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سفر کې وتلی، صحابه ورسره دي، د پخلي وخت راغی، یا پسو یا میږه یا هر مال چې ورسره و هغه حلالو صحابه کرامو ته چې حلالوي. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم وفرمایل صحابه دا خو ډېرو خلکو ته ضرورت لري، ایوي قربان علی ذبحها، په ما باندې د دې حلاله ده، دا به زه حلاله کړم. حلالولې په ما دي. ابل ورته وی علی سلخها، ما باندې د دې دا پوستکې ویستل دي، قربان زه به په دې پوستکې وباسم. بل پکې وی علی قطعها، ما باندې قربان پرې کول دي، زه به درته ټوټې کړم. ابل ورته وی علی طبخها، په ما قربان پخول دي، زه به درته پوخ کړم. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ورته وایي علی حطبها، ما باندې لرګي دي، زه به دې کوڅو کې وګرځېږم دې لارو کې او لرګي به راغونډ کړمه، نو زه به درته لرګي راغونډ کړم، نو کار به برابر شي. ګوره د ټولو کې انتها د عاجزۍ هغه د لرګیو راغونډول دي. نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم انتهایی عاجز طبیعته او انتهایی صبرناک. نو دې وجې نه ما تاسو ته وي د دې زیر ولې دی، دا ځکه چې څوک د دین خدمت کوي، څوک د قرآن کریم حصول کوي، اولنی قدم یې دا دی چې دی به عاجزي کوي.